افغان پوسټ وزارت داخلی ته ورکړل چې تاسو آنلاین زده کړې او ازموینې. وقتی که ما در پانتون سلام در وبسایت پانتون وارد شدیم او د دې اونۍ واریانس پیژندل شوی شخصیت اوقات باعث میشد که ما باید کورس نریم و تعلیمات خود را ادامه ندیم. مطیع الله قاضي زاده واریانس خپرونې ته ډېر ښه راغلاست. د افغان پوسټ اداره د یوې پیړۍ راپدې خوا خپل خدمتونه هیوادوالو ته وړاندې کوي. همدغه پوسټونه د امیر شیر علي خان په دوره کې جوړه شوه چې اوس په دې تېرو 15 کلونو کې هېڅ پاملرنه نه ده ورته شوې. همدا اداره اوس د 463 پوسټونو په درلودلو سره هیوادوالو ته خپل چوپړونه وړاندې کوي. کله چې موږ یو طرحه رئیس جمهور ته ولیږل نو موږ طرحه رئیس جمهور ډېر په خلاصه دا طرح قبول کړ او شورای اقتصادي ته یې راجع کړ. شورای اقتصادي کې موږ دا طرح خپل د افغان پوسټ شورای اقتصادي ته مطرح کړ. بیا پس هغه رئیس جمهور مطابق د حکم 28 موږ استقلالیت موضوع حکم صادر کړ. فعلا متاسفانه وزارت مخابرات لخوا هغه باید همکاری وشي، همکاری نکېږي. بیا هم موضوع د انتقال اموال منقول و غیر منقول په همکاری د ادارې امور د پروسه څارنې لاندې ده او هماهنګي کوي چې وزارت مخابرات مجبور کړي چې موږ ته اموال منقول و غیر منقول هر چی عاجلتر تسلیم کړي چې موږ عملا او مصداق د خدمت د خلکو لپاره وګرځي. بل مهم موضوع دا ده چې موږ ولې شرکت سلو او باید کوم کارونه وکړو. موږ اهداف مهم ده. موږ درې کلن پلان د استراتیژي افغان پوسټ لپاره طرحه کړل. خوشبختانه پرنسیپ کې ټول رئیس جمهور او شورای اقتصادي دا قبول کړل. جلال‌مآب رئیس جمهور داسې وفرمایل چې تاسې داسې وکړئ چې اولاد بندي وکړئ، نه کوئ چې دا 8 برنامه یو ځلې شروع کړئ. بیا موږ اولاد بندي باندې کار شروع کړ چې هغه هلته موضوع د ای کامرس تجارت الکترونیکي موږ مطرح کوو په نوم د لوکل سرچ موږ دهلیز هوایي موضوع مطرح او خدمات عامه چې څنګه کولی شو خلکو ته مصدر د خدمت وګرځي او کیفیت د خدمات انتقالات هم څنګه کولی شو ورباندې کار وکړو. خوشبختانه دغه اواخرو کې د وزارت خارجه تصادیق هم اخیستی ده چې د 14 پوسټخانې له طریق نه خلک مراجعه کوي او خپل تصادیق پوسټخانې ته تسلیموي او موږ ډېر په دا وزارت خارجه ته تسلیم وزارت خارجه ته بیرته هغوی نه اخلو. بیا موږ پوسټخانې له طریق نه 14 پوسټخانې له طریق نه توزیع خلکو ته ورکړو او خلک ډېر سهولت. موضوع د توزیع انتقال د پاسپورت د ټولو ولایاتو کې درې ولایاتو کې کابل سره 4 دي ډېر خلک آرام دي او توزیع او انتقال پاسپورت. دریم موضوع د تذکرې الکترونیکي ده. څه کم موږ 1.5 لک 2 لک تذکرې الکترونیکي ولایاتو ته انتقال کوي او توزیع د مرکز څخه مرکز ولایت ته انتقال کوي. ایسایی سره یو تفاهم د هغوی خوا څخه بیا داسې پروسیجر چې د هغوی څخه هم راسي هغې خوا نه صرف کتابونه دوی مرکز ته رالیږي بیا موږ راولو. دغه آخر کې څه کم موږ 215 میلیون پروژې انکشافي لودل دا هم ډېر په سطح ډېر په ښه شکل تطبیق کړل. دا بل مهم خبره ده موضوع د خدمات خاص یا خدمات د کور په کور یا دور تو دور ایجاد هم کړل. نور اوس موږ کولی شو یو بسته یا مراسله یو د چا پارسل 2 ورځې تر 15 ورځې د ټول دنیا کې انتقال کړو. هر ګوشه د دنیا کې موږ کولی شو دا امکانات اوس افغانستان افغان پوسټ پیدا کړی ده او دا انتقالات کوو. د تصادیق د وزارت خارجه له طریق ته موږ څه کم 40 میلیون افغانۍ عاید کړی ده او ډېر عاید قابل ملاحظه ده. نور موږ څه کم 150 نوع خدمات عامه شناسایی کړی ده
چې بعضې ادارات زموږ له طرح و برنامې نه ډېر ښه استقبال کوي. مثلا دغه اواخرو کې طرح هم وزارت داخلي ته ورکړل چې تاسې اصلاح کارت د اجري موټر او همچنان عدم مسئولیت یو خلک ډېر په تکلیف کې دي، دوی طرح هم دوی ته ورکړل که موږ کولی سو د 14 پوستخانې له طریق نه خلک ته مصدر د خدمت وګرځوو. دا په دې معنا ده چې دغه 14 نقطې چې دي افغان پوسټ لري او افغان پوسټ 343 پوستخانې په سطح افغانستان لري. تنها شهري پوستخانې 14 پوستخانې لرو. یو څوک ضرور نه ده چې ارزان قیمت نه راسي مرکز ته خپل عدم مسئولیت، بل یو موضوع پاسپورت، موضوع تصادیق د وزارت خارجه، موضوع صلاح کارت زیری، هغه جنراسی موضوع ترافیک موضوع امنیت مطرح ده. ډېر موضوعات مطرح دي، اقتصادي ډېر مطرح ده، ارزان قیمت نه یا خیرخانې نه یا دشت برجي نه راتلل. دلته دوی خپل مصرف کېږي. امکان لري چې یو کس هغې نه حرکت وکړي 2000 افغانۍ 2500 افغانۍ بلکې کابل ښار کې ګڼه ګوڼه هم ډېره بله محیط زیست هم ډېر مطرح ده. دا مشتري کولی شي موږ هغه پوستخانې ته مراجعه وکړي، خپل ټول مشکلات حل کړي. کوم موضوعات چې موږ ادارات سره قرارداد لرو، که هغه وزارت خارجه موضوع ده، تصادیق ده، تذکره ده، سند تحصیلي ده او وثایق ده. پاسپورت هم دغسې موضوع ده. در اواخر کې له خیر نو د وزارت داخلي خدمات موږ اخلو. طرح هم وزارت عدلیې ته ورکړل چې تصادیق د وزارت عدلیې هم ډېر خلک په تکلیف کې دي. هغوی د یو نقطه لري، ورځ 1500 نفر یو نقطې ته مراجعه کوي او خلک ډېر سرګردان دي. هم د موضوع د کورونا مطرح ده، هم امنیتي ټولو نه مطرح ده. د 400 نفره ټولېدل یو نقطې ته، زه فکر کوم دا ډېر سخت یو آینده کې شاید یو پرابلم یا مشکل در خلق دي. افغان پوسټ همیشه دید دا ده چې څنګه خلق ته سهولت ایجاد کړي، څنګه خلق ته وظیفه آسانتیا راولي، څنګه وظیفه موږ اشتغال ځایي مطرح کړو او همچنان موضوع د عاید خو مطرح ده. افغان پوسټ یو او دغه ټول کارونه وروسته له هغه کېږي چې تاسو خپلواک شوئ. بله موږ چوکات مخابرات کې افغان پوسټ کې کار کول څه کم 18 میلیون افغانۍ موږ عاید لودل د کال. اوس خوشبختانه موږ څه کم 300 میلیون افغانۍ عاید کړو، خو متاسفانه کورونا و عاید هم کم شو. موږ سه کال د کورونا له وجې نه 300 میلیون افغانۍ موږ متضرر شوي هستو. دغه مختصر معلومات د افغان پوسټ پاک. بیړني خدمات څنګه تاسو لرئ سید؟ بله که دغه لږ تشریح کړئ چې کوم کارونه په همدغې څانګه کې کېږي. یو خو خدمات کور په کور لرو، نوم ایجاد کړی ده او خلک ډېر راضي دي. یو موضوع د 3 ترانزیت لرو. اروپایی انتقالات هم د استانبول له طریق نه کېږي. امریکایی، کانادا و امریکایی ملکونه د دوبۍ له طریق نه انتقالوو او جنوب آسیا و یوادونو د هند له طریق نه انتقالات کوو. همچنان آسیای میانه هم له دوبۍ له طریق نه انتقالات لرو. دا خدمات عادي هم ده چې 15 ورځې تر 8 ورځې کې یو بس ته رسیږي. او هغه خدمات چې دروازه په دروازه ده، کور په کور ده، هغه خدمات 2 تر 15 ورځې پورې رسیږي. الکترونیکي سوداګري مو وایي شروع کړې ده؟ بله تمه ده چې شروع کړئ؟ تمه له خیره چې شروع کړي. 1600 په شکل د پروژه به دا مخکې ځو. دا شورای اقتصادي کې مطرح کړی ده. انشاءالله کېدای شي سبا بیا هم شورای اقتصادي مجلسی هغه دوباره بیا یو پرزنتیشن یو گزارش ارائه کوم. هغه ته انشاءالله موږ تایید واخلو او تصویب واخلو. نور عملا له خیره موږ 1400 کال لپاره کولی شو خدمات تجارت الکترونیکی شروع. د خلکو د پوهاوي لپاره داسې پروګرام لرئ؟ همیشه یو انتقاد هم ده چې افغان پوسټ ښه لاسته راوړنې لري، ښه خدمات لري، مګر خلک خبر نه دي. دا د رسنیو له داسې همکاري ته هم ډېر ضرورت لرو. مهم بخش دا موږ ته دا ده چې متاسفانه موږ چوکات مخابرات کې کار کول، وزارت مخابرات هغه څه کمک باید موږ سره وکړي نه یې کول. اوس مستقل شوي یاستو، د بخش ته ډېر ځانګړې پاملرنه لرو او غواړو چې باید هر نوع خدمات چې موږ لرو دا باید خلکو ته ورسیږي، چې موږ دغه بخش دا خدمات لرو.
مثلا انشالله نوع پروژه هم داده که دهلیز هوایی یا خدمات کارگو لوجستیک شروع کوو. پس لده تجار د ملی به دا مشکل نلري چې ما وچه میوه خرابیږي، ایمونگه تازه میوه خرابیږي، ایمونگه زعفران و نور موضوعات انار و انجیر و جنغوزه داشتن مشکلات دیر انتقالات که منگه دیر مشکلات دارو. افغان پوست پس لده تجار تا دا بشارت ورکوی، دا خوشخبری ورکوی که پس لده آماده ده که هر نقطه دنیا که د افغان پوست تیاری به راکته کیږي په زرها و تنه کوي چې هر نقطه دنیا ته انتقال ولاتو لري. کوم وخت زموږ هیوادوالو او زموږ لیدونکو ته څه شی لري؟ بس د هیوادوالو ته یو پیام می داده چې افغان پوست نه حمایت وکړي، افغان پوست خدمات نه استفاده وکړي او یو ځل موږ امتحان کړي. افغان پوست د دوی خپل ده، یعنی په دې معنا چې افغان پوست یو دولتي شرکت ده، د عاید دوی خپل برده جیبو دی یا بیت المال سرمایه ده طول افغانستان ده دیگه هر څوک سهیم ده نور څوک صرف منگه دلته په شکل د خدمتگزاری هستو و خادم هستو دیگه خلق ترسه مسئولیت لرو نور دی افغان پوست له خدمات نه استفاده وکړي یو ځل منگه امتحان کی. کورما بعد احمد وحید ویس د افغان پوست عمومي رئیس. کورما بعد چې موږ ته وخت راکړئ. مننه تاسو هم موږ سره اوسئ. د کورونا ویروس په راتګ سره نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ډیرو هیوادونو کې پوهنتونونو خپل درسونه او ازموینې انلاین کړي دي. نو دا اونۍ په واریانس کې موږ هم دې ته پاملرنه کړې ده چې آنلاین درس او ازموینه څنګه اخیستل کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه واریانس عرض سلام دارم. همانطور که شما میدونید ودانس با آمدن آفت عالمگیر کورونا تمامی بخش‌های زندگی به نحو فلج شد. بدون شک ساحات علمی و اکادمیک هم از این آفت به دور نماند و آسیب پذیر شد. اتفاقا یکی از خواسته های مراکز صحی بود که باید تمامی اقشار اجتماعی فاصله را رعایت بکنند و بهتر است که قرنطین باشند تا اینکه مصاب به این مرض مهلک نشوند. خب طبیعی است که پانتونا هم همه جا رخصت شدند و با تاسف که در کشور ما وقت بیشتر گرفت و تا به امروز که با شما پیرامون این موضوع صحبت میکنیم قرنطینه از مکاتب و پانتونها در کل رخصت. اما به خاطر از این که این ادامه پیدا میکنه و نسل جوان ما از درس و تحصیل باز میمانند پانتون سلام به فکر ازی شد که یک راه چاری را باید روی دست بگیرد تا اینکه بتونه درس‌های خود با او کیفیت عالی ارائه بکنه. بنابراین یک سیستم LMS بود رو دست گرفتن و با سیستم محکم که بعدا ان شاءالله خدمت شما تشریح میشه با درس‌ها رو دست گرفتن و ارائه شد. پروسیجر قسم جناب آدم صاحب که ما استادا تقسیم اوقات برشان داده شده تمامی درس‌ها را خلاصی اون درس‌ها را یا نقاط درشت و کلان از او را روی پاورپوینت تهیه میکنن. بعد در یک سافتویر به نام اوکیم که بعدا همکار ما خدمت شما تشریح میکنن که از استادای گرامی ما بعد در اونجا دست را ثبت میکنن، یعنی از اسکرین لپتاپ تصویر گرفته میشه، استاد مثل که روی کلاس صرف روی تخته می نویسه و مو شکل اونا را یک به یکی عناوین تشریح میکنه و توضیح میکنه و باز تقریبا همون 16 هفته که باید تکمیل شود درس هر هفته را باز از او سیستم هم به سیستم یوتیوب شخصی استاد و هم به سیستم LMS پانتون او را با محصل از ما شریک میکنه. در این حال یک صفحه واتساپ به هر سن ساخته شده امروز استاد اونا اضافه هستن طبیعی است که سوالات خود و اونجا که زاویه تاریک درس باقی مانده از استاد میخوان، استاد رو توضیح میکنه، تشریح میکنه و مشکلات محصل حل میشه و کارهای خانگی و کویز و امتحانات صرفی اینها را استاد عناوینش هم میده و محصلین از رو مینویسن بعد ارائه میکنن و او بازبینی میشه. محصلین چطور درس خوشحال دی؟ بدون شک که درس‌های آنلاین مشکلات خودش داره چون طبیعی است که درس‌های حضوری
اونطوری که ارائه میشه و مباشر مستقیما محصلین عزیز با استاد در تماس هستند، در کلاس سهم میگیرن. اما درس های آنلاین هم از اینکه هیچ درس نباشد تقریبا در حدود 90% رضایت محصلین ما را به دست آورده. از اون طرف دیگه سیستم LMS به اصطلاح سیستم درس های آنلاین یک صورت‌های هم در قبالش داشته. مثلا محصل از آمدن در پانتون و کرایه موتر و اینا به اصطلاح به یک نحوی برش خودش میمونه و راحت میتونه که در جایی که بوده فقط با یک کامپیوتری و رفتن به صفحات درس ها را بگیره و بار بار بشنوه و در مشکل سوالات اینایی که میمونه باز همراه استاد به تماس شوه از طریق واتساپ هم صوتی و هم به اصطلاح نوشتاری جواب خود از استاد بگیره. در کل تا به امروز الحمدلله رضایت هست، اما یک تعدادی هست محصلین از ما که رفتن به ولایاتشان که اونجا مشکل برق و نت و ایناست، طبیعی است که این مشکلات دارن، ولی باز ما توانستیم که اونا یک آردیسک یا فلش را با خود میارن و هر مضمون یک درس های باقی مانده باشه اون درس ها را خدمتشان را میکنن. دا د ترکیه په انقره کې د بلکې پوهنتون دی چې د کورونا ویروس په راتګ سره نه یوازې په ترکیه بلکې په ټوله نړۍ کې زده کړې او ازموینې آنلاین سوې. اوس همدغه پوهنتون خپل محصلینو ته د 3 تر 4 ډالرو په ارزښت هندارې ورلېږلې دي ترڅو په ازموینو کې له تقلب څخه مخنیوی وکړي. موږ هم دلته په کابل کې له یو خصوصي پوهنتون سره د آنلاین زده کړو پر اهمیت او آزموینو غږیدلی یو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان. میخوایم سیستم LMS یا دروس غیر حضوری پوهنتون سلام خدمت شما تقدیم نماییم. سیستم طوری است که ابتدا اساتید درس‌ها را در قالب اسلایدهای درسی تهیه می‌نمایند و بعد از این که اسلایدها تهیه شد توسط اپلیکیشن اوکیم که فعلا انحصارا در اختیار پوهنتون سلام است، اونا را درس‌ها را ثبت می‌نمایند. بعد از اتمام ثبت درس‌ها اساتید وارد سیستم پوهنتون سلام میشن. وقتی که ما در پوهنتون سلام در وبسایت پوهنتون وارد شدیم، در بخش LMS یا دروس غیر حضوری وارد میشیم. بعد از وارد شدن در این مجموعه ما 2 گزینه را انتخاب میکنیم که به زبان فارسی است و به لسان بین‌المللی یا انگلیسی. وقتی که وارد سیستم شدیم ما به هر محصل و هر استاد یک حساب کاربری جداگانه داریم که محصلان و استادا میتونن وارد از این شوند. زمانی که استاد وارد سیستم کاربریشان میشوند در اینجا بعد از وارد شدن وقت زمانی که وارد وبسایت شدن درس ها را در این سیستم وارد میشن. ما در سیستم LMS در مجموع 7 گزینه داریم: امتحان، وظیفه خانگی، بخش حاضری، مواد درسی، اتاق گفتگو و کنفرانس ها و انجمن می باشند. ما وارد بحث مواد درسی میشیم و بخش اداره مواد درسی. وقتی که ما بحث اداره مواد درسی را انتخاب کردیم در یکی از مضامین مثلا مضمون نظام های حقوقی معاصر ما جلسه درس ابتدا انتخاب میکنیم، بعد عنوان درس انتخاب میکنیم و با 4 شکل میتونیم به دانشجویان درس را ارائه بکنیم. اول به شکل تنها سیستم ضبط صوت است، دوم به شکل بحثش آدیو یا هم ویدیوهای دانلود شده در یوتیوب است، سوم فایل های متنی یا داکومنت می باشه و چهارم فایل های تصویری است که ما هر یک از این گزینه ها را در اختیار دانشجویان قرار میدیم. در جنبندی ما میتونیم که از دانشجویان و برایشان سمینارهای صنفی بدیم و امتحانات صنفی اخذ کنیم و همچنان استاد میتونه با دانشجویان در صورت ضرورت از طریق بخش اتاق گفتگو وارد شوند و با آنها درس ها را به صورت مستقیم آنلاین ارائه نماید تا رفع مشکلاتشان شود. در مورد امتحان به شکل حضوری خوشبختانه دانشگاه سلام در وبسایت این بحث جابجا کرده، یعنی بارگذاری کرده. این سیستم موجود است. ما قادر هستیم که امتحانات اخذ کنیم به گونه های مختلف. سوالات به شکل تحریری است، به شکل گزینه‌ای، به شکل 4 جواب. ولی متاسفانه در این راستا وزارت محترم تحصیلات عالی برای ما اجازه چنین بحث را نداده است که امتحانات به شکل آنلاین اخذ گردد، امتحان نهایی. ولی امتحانات صنفی وسط سمستر ممکن است که ما او را اخذ کنیم و طریقش طوری است که استاد محترم وارد وبسایت میشن و در LMS وارد میشن، مضمون انتخاب میکنن،
عنوان امتحان که امتحان چندم است شرح میکنه که چند سوال است، زمانش و مدتش و سمسترش و در اینجا میتونه دانشجوها وارد شوند و به سوالات پاسخ بدن. این به این شرط است که باید به صورت همزمان امتحان برگزار شد. او د دې ونې واریانس پیژندل شوی شخصیت مطیع الله قاضي زاده دی. بسم الله الرحمن الرحیم. مطیع الله قاضي زاده هستم، مسئول پلان در نجم و همچنان کاربار آزاد دارم، تجارت میکنم. شرکت ساختمانی و شرکت لوجستیکی داریم و کار میکنیم. چالش های زیادی بوده، از جمله چند چالش که بسیار زیاد مهم بوده و در زندگی ما تانستیم از او به خوبی عبور بکنیم. یک بحث تعصب بوده و متاسفانه همو مشکلاتی است که در تمام جامعه ما متاسفانه ای است، ولی بالای ما زیاد بود تا حدی که گاهی اوقات باعث میشد که ما باید به مکتب نریم، گاهی اوقات باعث میشد که ما باید کورس نریم و تعلیمات خود را ادامه ندیم و حتی دوره پانتون. اگر ما وقتی پانتون را شروع کردم، اگر کسی یک استادی بود که به من همکاری کرد و مرا مشوره داد و اگر استاد نمی بود اصلا ما شاید امروز یک آدمی که حداقل لیسانس داره نمی بودم. این بسیار زیاد مشکل عمده بود. بحث دوم است که کشور ما یک کشور فقیر است. ما متاسفانه در شرایطی بسیار دشواری زندگی میکنیم که فقر بسیار مهم است. ما پولی بسیار آرزو داشتم که در یکی از خوبترین پانتون‌های دنیا برم درس بخوانم، اما از اینکه پول نداشتیم و کسی را نمیشناختیم، این امکانات نبود که زمینه بورسیه و مسائل بر ما مساعد شود. به او خاطر این مشکلی بود که ما احساس میکردیم، اما با تلاشی که کردیم، با امو اندک داشته‌هایی را که از خود داشتیم از او استفاده کردیم و پیش رفتیم تا به اینکه حداقل بتانیم تحصیل بکنیم و زندگی خود را خوب بگذرانیم. برخورد جوانان با مشکلات باید برخوردی واقع بینانه باشه. معنیش است که اینی اهدافی را که در زندگی خود داره به او معنا ببخشه و بعدش هم مشکل را درست تشخیص بکنه که از جانب خودش است، از محیط بیرون است درست، و بعد برش اقدام بکنه، تلاش بکنه و انشالله که به مشکل فائق می آید. ما در 24 ساعت حداقل 2 ساعت مطالعه میکنم. تاثیرگذارترین کتاب در زندگی ما کنکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمین اثر استاد ابوالحسن ندوی بوده. تلاش بکنین، زحمت بکشین و باورمند به این باشین که آینده تغییر میکنه. دا و د دې ونې واریانس خپرونه. خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې د خوا لپاره رسنیو سره شریکولی شئ. تر بل واریانس پورې مو الله مل.